بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې مې د انفلاسیون تعریف یعنی پیژندنه او په عین حال کې مې د هغه لاملونه درته تشریح کړل. د نن ورځې په درس کې به راسم تاسو ته د انفلاسیون یا په انګلیسي کې ورته انفلیشن، بل نوم یې د پیسو پړسوب او زموږ په ژبه باندې چې همیشه وایو عام خلک وایي ګراني سوله، ګراني او دا طبیعي ده، دا به کیږي او دا د هیواد په اقتصاد کې یا په نړیوال اقتصاد کې انفلاسیون یا د پیسو پړسوب دا عادي خبره ده، اما د دې کنټرول او د دې دپاره کمې وسیلې باید کار سي تر څو دا په ډېره لوړه اندازه باندې لوړ نه سي، اقتصاد ورسره ضعیفه کیږي او دا لامل د خوارځواکۍ یا د پاورټي کیږي. رابسمه اوس به تاسو ته پر اقسامو باندې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب بحث وکړم. د پیسو پړسوب ډېر اقسام یا ډولونه لري. ریټ اف رایز ان پرایس چې قیمتونه لوړیږي نه، یا د نرخونو ریټ یا د اجناسو ریټونه لوړیږي. اوس یې زه غواړم د دغه پر بنیاد باندې د دې ډولونه درته شرح کړم. لومړی موږ لرو کریپینګ انفلیشن. د کریپینګ معنا یا د کریپینګ انفلیشن څه معنا لري؟ دا هغه انفلاسیون یا هغه حالت ته ویل کیږي کله چې په کال کې د اجناسو نرخونه یا د خدماتو نرخونه تر 3% پورې ونه رسیږي، یعنی تر 3% کم لوړ سي. دغه ته موږ کریپینګ انفلیشن وایو. دا د پیسو د پړسوب هغه حالت دی کم چې دلته صرف تر 3% کم د اجناسو یا د خدماتو قیمتونه لوړیږي. او دا انفلاسیون چې دی په اصل کې اقتصاد ته دا ګټم کوي، اقتصاد هم ورسره وده کوي او ښه کیږي. دا کم خاص تاواني نه دی. دا طبیعي ده چې په کال کې به نرخونه 1% 1.5% لوړیږي، دا کم خبره نه ده. راځم اوس تاسې ته دوهم ډول انفلاسیون درته شرح کوم. واکینګ انفلیشن. واکینګ خو نو موږ که چیرې معنا یې که نه، واکینګ قدم وهلو ته وایي، انفلاسیون بیا د پیسو پړسوب ته وایي. اما دلته د هدف دا دی واکینګ انفلیشن دا معنا لري چې کله انفلاسیون یا د پیسو پړسوب د څه شي وسي، په کال کې د 3 څخه تر 4% پورې لوړ سي. یعنی د توکو، د خدماتو او اجناسو قیمتونه د 3 څخه تر 4% په کال کې لوړ سي. یعنی 4% یا 3% د هیواد په اقتصاد کې ګراني راسي، نو دې ته موږ واکینګ انفلیشن وایو. دریم ډول انفلیشن ته موږ رننګ انفلیشن وایو. رننګ خو موږ وایو چې په چټکۍ سره، انفلاسیون خو د پیسو پړسوب دی. دا کوم حالت دی؟ دا په اقتصاد کې هر حالت ته ویل کیږي چې د 5% څخه بیا تر 9% پورې د اجناسو، د توکو او خدماتو قیمتونه لوړ سي. یعنی په بازار کې په یو کال کې 5 څخه تر 9% پورې جنسونه قیمتونه لوړ سي. څلورم ډول د انفلیشن یا د انفلاسیون چې شي دی، هغه ګالوپینګ انفلیشن ورته وایي. دا هغه حالت دی په اقتصاد کې یا د هغه د پیسو پړسوب یا ګرانۍ ته ویل کیږي چې د 10% څخه بیا تر هغه نه زیات، تر 10% نه زیات د اجناسو، د خدماتو قیمتونه لوړ سي. مثلا 6 کال دا یو جنس، یو کتاب، یو قلم په 100 افغانۍ دی. کال په دغه کال په جریان کې تر 110 افغانۍ پورې ورسېد، یا د 115 یا د 120 پورې ورسېد. یا یوه لوبیا ده په 100 افغانۍ ده. دا 6 کال 110 یا 125 افغانیو ته ورسېدل د یوه کال په جریان کې. نو دې ته موږ ګالوپینګ انفلیشن وایو. پنځم ډول انفلیشن یا انفلاسیون ته موږ هایپر انفلیشن وایو. دا
هغه حالت ته ویل کیږي چې 100% د اجناسو یا د خدماتو قیمتونه لوړ سي په یوه کال په جریان کې. دا ټوله خبرې چې کیږي د یوه کال په جریان کې، که 3% دي، که 2% دي، که 5%، که 10% دي. اما هایپر انفلیشن چې دی دا 100% چې د توکو او خدماتو قیمتونه لوړ سي. مثلا یوه شیشه روب دی په 10 افغانۍ، د دا کال په جریان کې تر څو چې کال پوره کېږي دا 80 افغانۍ ته ولاړي. نو دې ته موږ هایپر انفلیشن وایو، یعنې 100% ګراني سوله. یو جنس 100% ګران سو، یو من غنم و په 100 افغانۍ وه، د دغه کال څو پوره کېدی په جریان کې څو ته ورسېدل؟ 200 افغانۍ ته ورسېدل. نو دې ته موږ چې ویلی سو هایپر انفلیشن ویلی سو، چې دا ډېر خطرناکه دی او په اقتصاد کې ډېر تاوانونه پیښیږي او په عین حال کې خلک د خوارځواکۍ سره مخامخ کوي. د انفلاسیون یو بل مشهور ډول هم شته چې هغه ته موږ ډیماند پول انفلیشن وایو. دا څه معنا باندې؟ چې د تقاضا مجموعي تقاضا په بازار کې لوړه سي او عرضه څه وسي؟ عرضه یا په خپل حالت پاتې سي یا کښته سي. نو دې ته موږ ډیماند پول انفلیشن وایي. یعنی دا د تقاضا د مجموعي تقاضا د وجې یا د علت د دلیل څخه دا چې شدي دغه د پیسو پړسوب یا انفلاسیون یا دا ګراني مابین سره راغلی ده. یعنی د مجموعي تقاضا د وجې څخه دا ګراني په د هیواد په اقتصاد یا په بازار کې پیښه سوې ده. بل ډول انفلاسیون چې دی هغه ته بیا موږ کاست پوش انفلیشن وایو. دا بیا چې کېږي دا هغه حالت ته موږ ویلی سو را مټیریلز یا خام مواد چې موږ تولیدات ځینې کوو دا ګران سي. ویجز یعنی مزدوریانې د کارکوونکو دا ګرانې سي. کله چې داسې مسایل را مابین سول پیښ سول نو په دغه حالت کې موږ ویلی سو چې کاست پوش انفلیشن، یعنی د ګرانۍ د وجې څخه د اجناسو د توکو د خدماتو څه وسوله؟ قیمتونه لوړ سوله. نو چې شي را مابین څه سو؟ د پیسو پړسوب، انفلاسیون یا ګراني را مابین څه سوله. په کوم ځای کې؟ په بازار یا د هیواد په اقتصاد کې. په اقتصاد کې یو بل حالت یا یو بل نوع یو بل ډول انفلاسیون دی چې هغه ته سټاګفلیشن وایي. سټاګفلیشن هغه حالت ته ویل کیږي په اقتصاد کې، هغه د پیسو پړسوب ته ویل کیږي کله چې په دوامداره ډول سره قیمتونه لوړ سي، بیکاري ورسره زیاته سي او د اجناسو مصارف کم سي یا جنسونه په مصرف باندې نه رسیږي. نو چې کله قیمتونه دا طبیعي ده نه، کله چې په بازار یا مارکیټ یا د هیواد په اقتصاد کې قیمتونه لوړیږي، بیکاري ورسره زیاتې، خلک بیکاري، نو خلک به اجناس توکي څنګه رانیسي او څنګه به په مصرف باندې ورسي؟ خو امکان نه لري. نو دغه حالت ته موږ سټاګفلیشن وایو. نو د انفلاسیون د پیسو د پړسوب په مجموعي ډول باندې د هغه نوي ډولونه چې ما تاسو ته شرحه کړله چې د 3% کم تر 3% لوړ تر 10% پورې حتی 100% پورې یا نور چې موږ ویل کاست پوش انفلیشن دی، بل ډیماند پول انفلیشن دی. دا ټول هغه حالتونه دي د هیواد په اقتصاد کې چې باعث د ګرانۍ، باعث د پیسو د پړسوب یا د انفلاسیون کیږي. ډېره مننه، په دعاوو کې مه هېروئ.